چې کله ریاست د کاپیسا ته راوستل ته تقریبا 4 شپې موږ په هغه د ریاست کې وو. لکه دوی د خپل ظلم وکړ، وهل یې وکړ او ټکول. دا تحقیق کوو چې تاسې طالبان یاستئ، ثبوت یې یوستئ. موږ ویل موږ طالبان نه یو، نه موږ سره د ثبوت و چې دوی په موږ باندې ثبوت پیدا کړي، هسې ناحقه یې موږ ونیولو. او که نور طالبان نه یاستئ، مدرسې طالبان خو یاستئ. بالاخره استي بیا چې پروت وم چې کتل مې چې داسې کوټه وه، که دغه شیشې درلودې، له هغو نه رڼا ښکاره شوه چې امریکایان ننوتل. وې لاسونه جکه سینو هغه مه کوه. بعد از او تقریبا ما وقتی که برای زندان رفتم در بگرام، الحمدلله در هر پنجره 33 نفر 32 نفر مجاهدین بودن. حالات دیدم، ایمان ما وجدان ما هنوز مقاومت زیاد پیدا کرد. ما هیچ دقیقه نشدم. ما گفتم 10 سال میته 20 سال قید بیته. هیچ سر ما کدام پیشوار نبود. بعد از اون موټر څه وخېدلو، موټر په باډۍ کې واچولو، سترګې راتړلې دي. خو دغسې دغه کړلو په موټر کې ډېر سخت بې وهلو، په لغتو یې وهلو او ښکنځل یې کول. دا ښکنځل یې داسې ښکنځل ول چې هغه یعنې سړي برداشت نه سوی کولی. خو بس نورو بندیانو دلته تړلي وو، لاسونه هم تړلي وو، سترګې هم تړلې وې. د مني شپې ډېر بد یخ وه. ما ورته ویې یخ مې کېږي، یو څه شی راباندې راواچوئ. د هغو امکان هم نه وه، نه خبره اورېدل کېدله. نو لوڅ وم دغسې پښو لوڅی، په پښو کې ازغي و، دا چېرې مې چې پښې ولګېدلې کوم ځای کې په اغزیو باندې. نو دغسې د تیارې ځای ته بالاخره تیاره کې واچولو، په تیاره کې سواره کړلو. په داسې حال کې چې دوی د تیارې په د چوکیو باندې ناست و، د بنې تیارې وې. موږ یې په د مابند کې غورځولي وو. دغه د دوی غوټې او پنډې د درنې دا یې په ما باندې راچولې وې. در دستگیری من افغان‌ها دست نداشتم، بخاطر که من دستگیری من توسط تلفن شد. تلفن از کانال‌های تلفن مستقیما از بگرام یا میتونستن کشف بکنن. باز